د عبرت څخه ډکه کیسه. د الله د رحمت څخه ناامیدل نه دی پکار. دغه کیسه یو ځای مې ولیدله نو ډیره مې خوښه سوله، نو ځکه ستا سره شریکول غواړم. امید دی چې چا د زړه مداوا په وسي. یو عربي ښځه د خپل خاوند کیسه کوي او وایي چې زما خاوند ډیر اخلاقی مسلمان او د مور پلار سره ډیر زیات نیکي کوونکی و. د دې چې هغه نیکي زه حیرانه کړی ولم او په تعجب کې اچولی و. د یو کال په تېرېدو سره موږ ته الله جل جلاله یو لور راکړله. کله چې مې لور 2 کلنه سوله نو زما د خاوند وظیفه بل ښار ته وسوله. د روژې د میاشتې 9مه وله چې د وظیفې څخه د خپل کاره څخه بیرته کور ته را روان و چې د تقدیر موافق په یو ترافیکي پیښه کې خپل دماغ له لاسه ورکړ او ډاکټرانو باندې فیصله وکړله چې په دماغي تور دا سړی مړ دی او په اسپیټال کې د نوموړي په علاج 10 کاله تېر شول. یعنی دماغ ختم سو، بس پروت دی، نه مړ دی نه ژوندی دی. 10 کاله په اسپیټال کې په علاج باندې تېر شول. نو دا زنانه وایي چې ما ته خپلو ملګرو او خپلوانو وویله چې ته په عدالت کې یعنی محکمه کې عریضه وکړه چې هغه تا ته طلاق درکړي، ځکه دا خو دا دی نه مړ دی نه ژوندی دی، په ځان نه پوهېږي او خپلو پردی نه پېژني، په اسپیټال کې پروت دی، غږ هم نشي کولی. نو ما د طلاق د اخیستلو څخه انکار وکړي او خپلوانو ته مې وویله چې تر څو پورې زما خاوند کې روح موجوده وي نو زه طلاق نه غواړم او په دې حالت الله جل جلاله ته صبر کوم. د وخت په تېرېدو سره به ما د خپلې لور تربیه هم کوله او اسپیټال ته به هم د خپل خاوند پوښتنې ته تلمه. کله چې مې لور 10 کاله ته ورسېدله نو د قرآن کریم حفظ یې هم مکمل کړي. یو شپه زه او زما لور اسپیټال ته د خپل مریض د پوښتنې دپاره ولاړو. نو ما ته مې لور وویله چې نن شپه زه د خپل پلار سره د هغه د خدمت لپاره تېرومه. د دغه شپې واقعه ده زما لور یې داسې بیانوي. هغه وایي چې زه د خپل پلار د کټ سره کښېنستلم او سورة فاتحه یعنی الحمدلله شریفه مې ویل شروع کړله. د تلاوت په دوران کې ما ته خوب رالی او زه ویده سولمه. په خوب کې یو څوک رالی ما ته ویله چې ولاړه سه ولې ویده یې؟ زه ولاړه سومه او 2 رکعته لمونځ مې وکړی. بیا را باندې خوب رالی چې ویده سولمه. خوب کې یو سړی راغلی، یو کس رالی او ما ته وویله چې ولاړه سه پاسه، دا هغه وخت دی چې رحیم او رحمان ذات پکې دعا قبلوي. نو زه هم ولاړه سولم، لمونځ مې وکړي او د الله جل جلاله څخه مې داسې دعا وغوښتله: یا الله، دا زما پلار ستا د بندګانو څخه یو بنده دی، زما پلار ته تکلیف رسېدلی دی او موږ پرې صبر کړی دی او ستا شکر مې ادا کړی دی. ستا په فیصله باندې موږ راضي یو. یا الله، دا ستا د رحمت لاندې دی او تا د خپل رحمت په وجه ایوب علیه السلام له لوی مرض څخه روغ کړي او موسی علیه السلام دې خپلې مور ته واپس کړي او یونس علیه السلام دې د ماهي له خېټې څخه ژوندی راویستی او ور دې په ابراهیم علیه السلام جنت کړي. یا الله، زما له پلاره څخه هم دا تکلیف لرې کړي. د دې دعا د کولو څخه وروسته بیا ویده سولمه. نو د سهار لمانځه وخت کې مې یو هیبتناک آواز واورېدی
چې ویلې ته څوک او دته څه کوي. ما چې کله سترګې خلاصې کړې دا आवाज والا سړی زما پلار و او ماته غږ کاولو، نو د ډېرې خوشحالۍ نه زه په ژړا سولم او خپل پلار ته ورغاړې سولم. هغه زه د خپل ځان څخه جلا کړم او ویل چې له الله څخه وویرېږه او له ما څخه لرې شه. ما ورته وویل چې زه ستا لور اسما یم. زما د پلار حالت څخه چې ډاکټران خبر سوله هغوی هم ډېر تعجب کاوي او ویل چې پاک دی هغه ذات چې هډوکي په داسې حالت کې ژوندي کوي چې هغه ذره ذره سوي وي. په دې ټولو حالاتو باندې زما پلار خبر نه و. تر دې چې موږ خبر کړو نو ویې ژړله او بیا وویله الله غوره حفاظت کوونکی دی او هغه د نیکانو بندګانو ساتنه کوي. د اسما مور وایي چې زما د صبر د وجې سه الله جل جلاله ما ته خپل خاون 15 کاله وروسته بیرته روغ رمټ کړو زما سره. آل دا چې ډاکټرانو په نظر کې هغه مړ و. نو عزتمنو د الله د رحمت څخه ناامیدل نه دی پکار. همیشه صبر کوئ او د الله څخه دعا غواړئ او د خپل مور پلار سره خوشحاله اوسیږئ ځکه د مور پلار رضا د الله رضا ده. نو د کوم زنانو ښځو چې خاوندان مریضان وي یا هغه په سفر باندې وي دغه زنانې ته پکار ده چې د خپل خاوند سره وفا وکړي، د خپل خاوند پر مسافري باندې صبر وکړي، د هغه سره خیانت ونه کړي. ځکه دغه زنانه 15 کاله خاوند پر بستره باندې ورته پروت و، په هسپتال کې پروت و چې غږ یې هم نسو کولی. دې صبر کړی و. الله جل جلاله د دې هغه خاوند برته ورته راروغ رمټ کړو او دغسې دې د خپل لور هم داسې تربیت وکړي چې هغه د قرآن حافظه کړله. نو د الحمدلله د ویلو په برکت سره او د الله جل جلاله سره د دعا غوښتلو په برکت سره الله د دې خاوند او د دغه نجلۍ پلار برته روغ رمټ کړو. الله دې موږ ته هم صبر د الله څخه غوښتنه را په نصیب کړي. والسلام. تاسو د دیني پوښتنو ځوابونه کوي مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.